سوات که د زرګو کاله زوړ تاریخ لري، خو د یخنۍ موسم کې د واورې او د ګرمۍ موسم کې د یخو هواګانو او د قدرتي ښکلا دپاره خپله ځانګړې پیژنګلو لري. د سوات ونې بوټي په هر موسم کې خپل ځانګړي رنګونه بدلوي او د هر موسم بدلونکي رنګ یې د بل موسم د رنګ نه ښایسته وي. خو د ګڼو ونو بوټو له کبله د سوات سپرلی که هر اړخ ته د ګلونو او د ګلونو د خوشبویۍ دپاره مشهور دی، خو د سوات خزان یا د پانډریز موسم هم ډیر ښایسته وي. سوات کې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د خزان موسم شروع شي او سوات کې هر اړخ ته باغونه، ونې، بوټو کې پاڼې بېلابېل رنګونه پرېږدي او د کومو ونو نه چې دا رنګارنګ پاڼې ځمکې ته راغورځېږي نو داسې ښکاري چې د ځمکې له چا مصور رنګونه ورکړي وي. د سوات د کارۍ کلي اوسیدونکی سمد علي چې د دغه رنګونو کتو له بهر ته راوتی دی، ډیوه ته وایي د بهر موسم په هر علاقه باندې ښکلی خو لیکن نن چې تاسو د خزان چې کوم موسم تاسو وینئ د دې جدا خوند دی. د کتو دپاره هم خلک راځي، د بهر ملکونو نه هم خلک راځي دلته کې او د دې علاقو نه خوندونه اخلي او خپل کیمرو کې هغه محفوظ کوي او ځان سره وړي. د سوات ادیب او شاعر عطاالرحمن عطا په خپل یو لیک کې د سوات د خزان د موسم په هکله وایي چې ژوند د دوو متضادو محرکاتو نوم دی. په ژوند کې خندا او ژړا دواړه لازمي وي. د ښکلا د رنګونو همیشه د بدرنګۍ سره موازنه کیږي او د بدرنګۍ په موجودګۍ کې د ښکلا قدر و قیمت ټاکلی کیږي. په موسمونو کې هم متضاد موسمونه زموږ مخې ته راځي. عموما خلک د خزان موسم د بدرنګۍ د علامت په توګه یادوي، خو خزان کې دننه خپله ښکلا او حسن هم موجود دی او دغه حسن د انسان د داخل سره زیات تعلق لري. د خزان په موسم کې منظرونه بدل شي، د ونو پاڼې زیړې او وچې شي او ریژېدلې شروع شي او په دغه وخت کې ډېر خلک داسې شته چې هغوی د دغه منظرونه او موسم د سپرلي نه ښکلی ګڼي او د هغوی په داخل باندې د خزان د دغه موسم جوور اثرات وي. د سوات ځایي اوسیدونکی عبدالکبیر چې د خزان د موسم نه خوندونه اخیستو دپاره د کور نه بهر راوتی دی، ډیوه ته وایي بلکل موسمونه خو ټول ډېر زیات ښکلي دي، خو د خزان په حواله به زه دا ووایم دا هم یو ډېر ښکلی موسم وي چې چونکې دا ونې نه دا پاڼې دا چې راغږ کېږي دې سره دا خلک نور ته دې ته کښېني نو دې هم جمع موسم وي نو ډېره مزه کوي. سوات کې چې دا وخت کې چارچاپېره په غرونو واورې پرتې دي او په ونو بوټو او باغونو د بېلابېل رنګه پاڼو نه ډکې دي او په ځمکه یې دغه د بېلابېل رنګونو وچې رېژېدلې پاڼې پرتې دي او ځایي خلک دغه رنګونو کتو له چکرو له بهر ته راوځي. د سوات د حسن په حواله چې د سپرلو ذکر ډېر کیږي، خو د سوات د خزان د موسم خپل حسن او ښکلا ده. سوات سیمه چې د قدرتي حسن نه مالامال ده، دلته ډېرې ونې، بوټي او باغونه دي چې د سپرلي په موسم کې خپلو څانګو او پاڼو ته شین لباس واغوندي او دغه رنګ د خزان په موسم کې د بېلابېلو زیړو رنګونو لباس د ځانه تاو کړي نو دغه رنګونه ډېر خلک ځان ته رابلي چې له کبله په خلکو کې یو نوی ژوند پیدا کیږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.